کلم چې د کور نه وځي دا یو خبره هیڅ کله مه هېروه، دعا کوه او د دعا سره د کور نه وځه. بعضې کسان زمونږ چې دي زمونږ د پښتانه بیا ډېر ګرم وي، د کور نه چې وځي او چاته څه شی وغوښته که نه دا پلانې شی ورسره راوړه چې راځي، هغه به یې په جنګ جګړو د کور نه وځي او چې وځي د دروازې نه یو ډز وباسي نو بس په کنځلو د کور نه وځي. استغفرالله، الله المستعان. دا زمونږ خلکو کې شته. د الله بنده د کور نه چې کله وځي د الله په ذکر باندې وځه، دا څه پته لګي ته څه شي سره مخامخ کېږي. بار اکسیډنټ کې بس ختم لاړې، همدغه اخري ملاقات دی په دې کور، او د دې کور نه د وتو د اخري خپه ده چې تی وباس، او د اخري ملاقات د خپل خلکو سره چې ته د رخصتي چې دې شي بار د خپه خوشي او خپه دې ماته شي، یو بل مصیبت څوک باندې راشي، یو بل مصیبت د تپیخ شي. هر وخت د الله عزوجل ذکر کوي او زه د ذکر خیم د کور نه د وتلو دعا چې کلم ته د دعا کې نو په دې کې ډېرې زیاتې فائدې دي. اوس سره ذکر کوم. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. یو ځل بیا بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا چې ته وې سبوش تا ته به ویلې شي چې کوفیتا الله ستا کافی شو، ځکه چې ته د رب العالمین نوم اخلي. هدیت الله ته هدایت وکړه، رب العالمین په نوم باندې ته اوزي د کورنه او شروع کې الله ته هدایت کوي. وقیت او الله ستا ساتنه کوي، ستا حفاظت کوي د هر قسم شر نه، د هر قسم دشمن نه. زموږ ضرورت نشته دی خبرو ته، ډیر غټ ضرورت دی ورته.